احمد ولي هوتک بیا د افغانستان نوم لوړ کړ او افغانانو ته افتخار ور وباخه. سلام ستړي مشئ. د افغانستان د آزاد مبارزو اتل لوبغاړي احمد ولي هوتک کابل کې خپل برازیلي سیال لیوناردو باربوزا مات کړ. دغه لوبه په کابل کې ترسره شوه چې لسګونو افغانانو د لوبې پر مهال احمد ولي هوتک تشویقولو. دا په کابل کې لومړی نړیواله لوبه وه چې ګڼ افغانان ورته په تمه وو. احمد ولي هوتک د لوبې په دوهم راوند کې خپل حریف برازیلي باربوزا ناکاوټ او په ټیکیو باندې لوبه وګټله او د افغانستان نوم یې روښانه کړ. خوش اخلاقه اتل لوبغاړي احمد ولي هوتک له لوبې وروسته ټولو افغانانو خصوصا امنیتي ځواکونو ته د دغې بریا مبارکي ورکړه. دغه راز یو بل زیری دا و چې د دغه سازمان مشر چې نننۍ لوبه پکې ترسره شوه له لوبې وروسته وویل چې له احمد ولي هوتک سره یې ژمنه کړې وه که چېرې نوموړی دغه لوبه وګټي نو دی به لومړی افغان لوبغاړی وي چې د یو اف سی سازمان ته به لاره پیدا کوي او دی په خپله ژمنه ولاړ دی. په هر حال تاسو ټولو دوستانو ته دی د احمد ولي هوتک بریا مبارک وي. د احمد ولي هوتک غوندې قهرمانان دي چې د افغانستان نوم ځلوي او افغانانو ته خوښي ورکوي. په دې هیله چې زموږ اتلان د خپلو خلکو په مخ کې همیشه وځلیږي، د هېواد دننه لوبې وکړي او افغانانو ته افتخار ور وبخي. یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته مبارک وي. تاسې هم د احمد ولي هوتک د بریا په اړه خپل نظرونه راته ولیکئ. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.